د نن ورځې تازه خبر کې د پښتنو قومي جرګه منظور پښتين وایي د پښتنو قومي جرګه به د جمعې له لمانځه وروسته پیلېږي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. دوستانو جزئیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنه سره همدا اوس سرحد نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين اعلان وکړ چې په خیبر کې به د پښتنو لویه قومي جرګه سبا ماسپښین پیلېږي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه یو پیغام کې لیکلي د جرګې په انتظاماتو کې د بهترۍ او د راواتو مشرانو او ولسونو د رارسېدلو په خاطر به جرګه سبا ماسپښین د جمعې له لمونځ نه پس شروع کیږي. ښاغلي پښتين دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په ځایي وخت پنجشنبه ماښام مهال د خیبر پښتونخوا د ایالتي او د پاکستان د مرکزي حکومت په غوښتنه له پی ټي ایم سره د دې جرګې په تړاو خبرې شوي دي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور چمتو شوي ویډیو. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.